لا سجد کے الحمدللہ، لا سجد کے دون الحمدللہ. او دا ایمان دے کہ دا ختم نبوت عقیدے باندے زمان دا حضور پاک نہ پس نبل پیغمبر رسول راغلے دے نشتاونا بناشی. مولانا محمد ایاز سے داغے خدمت کئی او داغے سرپرستی کئی، محنت کئی، مرگری و سرخواری کئی. الحمدللہ رونو دا دا ختم نبوت اجتماع جوړول په دې زمانه کې یو عظیم جهاد دی او د خپل لوی ایمانی چې د انسان په زړه کې کم ایمان پروت دی دا غ ایمان نښه او نشانې ده. ضرورت یې دې زمانه کې ځکه دی چې دې زمانه کې باطل بیا یو ځل د مخکې غوندې د حضور پاک مبارک په دغه ښکلي صفت او په دې خشته جامه داغ لګول غواړي. یو زمانه کې زمونږ په دې هندو پاک کې یو بدبخته د نبوت دعوت کړی چې هغه ته ویې مرزا غلام محمد قادیاني، لیکن علما هر ځای کې د حق د دفاع دپاره او د پیغمبر مبارک د جامع او د پټکي د تحفظ دپاره میدان کې ولاړ دی. څنګه چې زما ورور ګرم قدر شیخ الحدیث حضرت مولانا فضل غفور صاحب دی دمجدهم در پورا تاریخ بیان کا سابقا او دا اوسنی هم علما هر وخت په میدان کې ولاړ دي او الحمدلله په هر میدان کې د حق د پاره आवाज موچتای او د حق دفاع کوي. نو په دې وطن کې قادیانان غیر مسلم اقلیت قرار شوی. اوس هغه خپل زهر د مارونو خواري نن په کالجونو په یونیورسيټو کې پالکانو جنکو کې دا زهر خواره کړي او خواري بلا چینلې دي چینل او دا هغه چینلو په ذریعہ باندې قادیانیت خورول غواړي او دا نوې کل الکان او جنکه هغوی ته متاثر کېږي. پخوا چې به مونږ یو کالج ته چې وغوښتو یا یونیورسيټۍ ته نو مونږ به ورته وی بیان وکړه. ما یې په څه بیان وکړم؟ وی یاره په اخلاقیات وکړه چې د سکول او د کالج د هلکان د دې اخلاق درست شي. یقین کوئ اوس چې څوک غواړي د مخکې نه راته وایي صاحب د قادیانیت پرد بیان وکړم. ولې؟ وی بعضې پروفیسران او هلکان او جینکې رانه لاړل او قادیانان. دا څه وړه خبره رونو نه ده، دا د ایمان خبره ده. که د یو سړي په زړه کې معمولي غوندې هم شک راغی چېرې دا حضور پاک اخري پیغمبر دی او که نه دی، نو دا د ایمان نه ووت کافر که شرک الله نه لا. نو دې دمر کې داسې اجتماعات جوړول دا ډېر زیات ضروري دی. خلکو ته دا پیغام رسول انتهایی ضروري دی او خلک په دې پویول پکار دي چې دا د غوره او د ناغوره خبره نه ده، دا د عمل خبره نه ده، دا د عقیدې خبره ده. خدای مکه خدای مکه که یو سړی د ختم نبوت په عقیده کې شکی لاړ شکی نو دی د ایمان نه خلاص شو. نو الله دې زمونږ د ختم نبوت په عقیده خپل ژوند او مرګ نصیب کړي. نو دې زمانه کې بالکل زمانونو د اجتماعات جوړوي او داسې اجتماعاتو لځئ نو د دې اجتماع په انعقاد گرامی قدر محترم جناب مولانا محمد ایاز صاحب محترم تا، مولانا رفیق شاہ صاحب محترم تا او د هغوی ملګرو ته خراج تحصیل پیش کوم. زمارونو ما چې کوم آیات ولسته دې آیت کې رب العالمین فرمای او دا آیت کله نازل شوی دی؟ دا د حجۃ الوداع په موقع نازل دی. دا ډېر اخیری آیت دی، تقریبا په اخیری آیتونو کې دی. دا نهمه ذوالحجه وه، ورپسې نهم محرم، نهم سفر، نهم ربیع الاول او یو څو ورځې د پاسه د دې آیت د نزول نه 3 میاشتې څو ورځې د پاسه پس د دواړو جهانو مبارک سردار د دنیا نه تللی. دې کې څه وایي؟ وایي د دې خلاصه دا د وخت کم دی. وایي ما د لنن دین مکمل که. اوس چې دین مکمل شو د بل پیغمبر د راتلو ضرورت څه دی؟ پیغمبر خو دې له راځي چې د الله نه دین راوالی امت ته ورسوي، نو دین مکمل شو. اوس صرف دا د پیغمبر مکمل دین امت ته رسول دی. ابه څوک کوي؟ هغه به نجوم الهدایت د رسول الله مبارک وارثان صحابه و تابعین او اتباع التابعین به کوي.
تقریبا 200 آیتونه زما په خپل علم کې ناقص کې او 300 د رسول الله مبارک احادیث دا د دې خبرې گوی ورکي چې رسول الله مبارک اخیری پیغمبر دی دا غنه پس بل پیغمبر نه راغلی دی نشته او نه براشي د وخت په کمی تاسو ته صرف ستاسو د خوشحالولو دپاره یوه خبره کوم ادا ده چې کوم انسان د ختم نبوت داعي دی او کوم انسان د ختم نبوت په فیصله باندې هغه زمونږ اردو والا وایي مر مټنے کو تیار ہے د خپل سر نه ورتېرېږي د خپل ځان نه ورتېرېږي انشاءالله دا انسان به د قیامت په ورځ د حوض کوثر په غاړه د رسول الله مبارک میلمه که خیر انشاءالله یو تابعی تیر شوی دی ابو مسلم خولانی دا د یمنو زمونږ په بعضې کتابونو کې دا مسله د اسود عنسی سره لیکلې ده خو د ما د خپل تحقیق مطابق دا د مسیلمة الکذاب مسله مسیلمة الکذاب د حضور پاک په زمانه کې د نبوت دعوه کړی یو ځل مدینه منورې ته راغی رسول الله مبارک سره څه خبرې اترې کولې خو پیغمبر علیه السلام ورته یو څو خبرې وکړه توجه یې وله ورنه کړو او ثابت ابن قیس یې ورته مناظرې ته پرېښوی دی به د سره بحث کوي هغه مسیلمة الکذاب په یمن کې روچت شو دنیا ورپسې شوه هغه زمانه د قومیت و قوم به قوم پسې لګېدلې دا ابو مسلم خولانی دی د رسول الله مبارک پتنګ او د ختم نبوت د عقیدې پیروکار او د دم خپل قوم سره کوټې سړی نو مسیلمة الکذاب ته چې وایي چې ابو مسلم خولانی د لوی قوم خولان سره تعلق لري او هغه خو ستا نبوت او پیغمبري نه مني ولې وی دی خو حضور پاک اخیری پیغمبر مني لکه زمونږ ستاسو چې څنګه عقیده ده مسیلمة الکذاب راوغوښته ورته یې ویل لکه ته ما نبي نه منې وی نه تا پیژنم که څوک دې نه پیژنې زه دې پیژنم ښه د عربو پیغمبر د مکې پیژنې په هغې ایمان راوړی او په ما نه منې زه د قوم سړی وی نبوت د قومیت سره تعلق نه لري الله یعلم حیث یجعل رسالته الله په دې پوه دی چې پیغمبري چاله ورکول پکار ما ته پته ده چې هغه پیغمبر دی او دا راته معلومه ده چې هغه اخیری پیغمبر دی د هغه نه پس بل پیغمبر نشته نو که تا د نبوت دعوه کړې ده دروغجن نو مسیلمة الکذاب ورته وایي سزا به درکوم داسې سزا چې ته به یاد وساتې بقول د هغه جادوګرو د فرعون فقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحیات الدنیا پښتانه وایي لاس د اخلاص او توره د تیره مسیلمة الکذاب پسې خو دنیا وه اور یې بل کړ او ابو مسلم خولاني راوسته وی زما پیغمبري به منې ګلې دی ورته دی ورځو چې دله سزا ورکړم نو زما د پیغمبرۍ نه به څوک انکار ونه کړي ابو مسلم خولاني وی چې ستا پیغمبري نه منه که مې ومنله دا دې اور نه به بچ شم خو د دوزخ ورته به ځم او که مې ونه منله نو دا اور به مې ځای شي خو د دوزخ د اور نه به بچ شم دې راواغېستې څوکده د خوا اور ته یې ورغورځه داسې اور لکه نمرود چې څنګه جوړ کړی د ابراهیم علیه السلام دپاره چې وغورځو الله پاک په مسلم خولاني هغه اور ګلې ګلزار ابراهیم علیه السلام چې وغورځو الله یا نار کوني بردا و سلاما علی ابراهیم یخ شه په ابراهیم خو داسې یخ نه چې تکلیف ورکړي سلام معتدل ابراهیم علیه السلام اور ونه سوځو د اور د سوځولو خاصیت د الله په لاس کې دی چې خدای ورته وایي سوځول کوه سوځوي به چې وایي نه کوه نه به کوي په دوزخ کې به دا نیکان خلک دننه ګرځي او چې چاله سفارش کوي ابه راوباسي هغوی به نه سوځي اور نه سالم راووت مسیلمة الکذاب هوښیار و هغه وایي چې اوس خو راته ټول حالت بدلېږي خلک به وایي چې ته دروغجن یې دقه دې سړی دی اور ته وغورځو رښتونی دی هغه وایي ته پیغمبر نه حضور پاک اخیری پیغمبر دا عقیده درسته ده بس ابو مسلم خولاني ته وایي زما د وطن نه وځه که نه وځې ما ته اوس حالات خرابېږي زه هغه پیغمبر نه دی د هجرت وکړه راغې مدینې ته خو دا داسې وخت و چې حضور پاک بیا وفات شوی د یمن نه راغی ګوډې هر څه ورسره دي د حضرت ابوبکر صدیق
رضی الله عنه زمانه ده چې راغی مسجد نبوي کې یو ځای کې هغه خپل صادر مادر وغواړه یو ستن ته مونځ کوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نظر شو هغه خو پیجن کې دا د یمن دی د بل وطن سړی پیجندل کېږي اوس که یو پنجابي راغی جومات کې مونځ کې مونږ یې پیژنو د بلوچستان یو سړی راغی مونږ یې پیژنو د افغانستان یو کسی او جومات کې مونځ کې مونږ یې پیژنګلو کېږي د ده حلیه او شکل جامع د یمن وې حضرت عمر ولید ولا راغی تپوس دی کوي چې د سلام وګرځو وی ملګري د یمن وی یو تپوس ته نه کو وی څه وی مونږ اورېدلي چې په یمن کې یو سړی او د ختم نبوت په عقیده مسیلمة الکذاب اور ته غورځولی دی او اور په ګلې ګلزار دی چې دا خبره ټیک ته او که نه دا د یمن نه راغلی وي او د یمن نه نو دا خبره ټیک ته وي بلکل ټیک ته وی تا ته پته ده وی بلکل خو دې پخپله دی وی بلکل ما ته پته ده اور ته یې غورځو اور ګلې ګلزار وی تا هغه سړي لیدلی دی پخپله چې مسیلمة الکذاب اور ته غورځولی دی او اور په ګلې ګلزار دی وی او ما لیدلی دی او وی عمر هغه سړی ستا مخکې ولاړ دی که ځان ورته یاد دی وی تی وی او حضرت عمر ځان ته راته غاړه باسه ښکلې کو هله وی راځه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لی بوت حضرت ابوبکر ته حضرت عمر وی د الله د رسول خلیفه یو سړی درته ښیم وی څوک راته ښیم وی هغه سړی درته ښیم چې د حضور پاک په امت کې د ختم نبوت د عقیدې د وجې نه په هغه الله د ابراهیم علیه السلام یاد تازه کړی دی سبحان الله هغه سړی درته ښیم هسې وی دا هغه سړی دی چې مسیلمه اور ته وغورځه اور پې ګلې ګلزار شو د په کومه عقیده د ختم نبوت نو زه طالبانو ته یو خبره کوم مې دا خدای پاک بعضې قدرتونه ظاهروي دی مونږ ته ښکاره کړه چې څوک د ختم نبوت په عقیده میدان کې ولاړ دی مقابلې ته ولاړ دی او د خپل سر نه پې ورتېر دی نو د دنیا اور یې نه سوځي د آخرت اور به یې څنګه وسوځي نو چې د آخرت اور یې نه سوځي نو د پیغمبر د قیامت دروازې د حوض کوثر میلمه دا مې تاسو لرونو وی تاسو د ختم نبوت د عقیدې پتنګان یې ټول وایي الحمدلله لاس اوچت کې الحمدلله لاس اوچت کې ټول الحمدلله او دا به ایمان دی چې د ختم نبوت عقیدې باندې زمونږ د حضور پاک نه پس نه بل پیغمبر رسول راغلی دی نشته او نه به راشي بیا وایي الحمدلله او د دې عقیدې لپاره مونږ به هر قسمه قرباني ورکوو ټول انشاءالله داسې نه شوق سره نور شوق سره نور شوق سره نور شوق سره د حضور پاک نه زمونږ من تن دن زمونږ مال او زمونږ ټول هر څه قربان انشاءالله وایه ټول انشاءالله وایه ټول انشاءالله وایه او د الله نه به دا سوال کوو چې الله په دې ښکلې عقیده زمونږ ژوند او زمونږ مرګ نصیب کړي ټول وایه امین شوق سره وایه امین نور شوق سره وایه امین نو دا مې ستاسو دپاره تاسو خوشحاله شئ دا عقیده خپرول پکار کشر کول په دې عقیده خبرول پکار لکه نن په سوشل میډیا په چینلو هغوی لګیا ده په مختلفو لارو راتاویږي لیکن الحمدلله چې علما په میدان کې وي مولانا یاز صاحب غوندې مولانا رفیق شاه صاحب غوندې او د نورو علماو په شان ملګري وي او بیدار وي نو باطل اسم نشي کولی انشاءالله فرعون راغی موسی خدای مقابلې له راولېږه نمرود راغی ابراهیم علیه السلام خدای مقابلې له راولېږه قادیانان راغلل عطاالله شاه بخاري مولانا انور شاه کشمیری غوندې شخصیات رالل او د هغه په هغه باطلو عقیدو نظریاتو یې اوبه ور واړولې او نن زه ګورې دا جج صاحب د سپریم کورټ د جج فایز عیسی صاحب هم شکریا ادا کوم که دې په دې خپله خبره ټینګ پاتې شوې وي او حق یې نه وی اورېدلې دا موږ له یو لوی مصیبت و دا فیصله دا د کم مبارک احمد سالی کې کم کار کړی
دا به خلکو بیا په عدالت کې بطور مثال پیش کاو، لیکن زه به د خپل زړه اظهار وکړم او زه به رښتیا خبره وکړم او سوچه خبره به وکړم چې بل وخت په عدالت کې قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن کم کردار ادا کړ، نو زه قائد جمعیت تم په دغه کردار په 72 ساله زندګۍ کې په عدالت تلو او د ختم نبوت او د رسول الله مبارک د پټکي د حفاظت په تلو خراج تحسین پیش کوم. نعرہ تکبیر! قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب، جج سے فائدی ساتم خراج تحسین پیش کو. اگر خبر ہو رہے وہ کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں، ہم تصحیح کریں گے اور فوراً تصحیح پر اور وہ کہ دا په مثال کې هم نه پیش کی اور زمون شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی سے اور چې نور کم کسان په اسمبلی کې سپریم کورټ کې ولاړو ټول قابل داد ټول ته خراج تحسین. دا زمون ستاسو په ډاډ دي. ها مونږ ورسره شاته ولاړ یو او مونږ اوس هم د خپلو مشرانو اکابرو ته وایو هغه د پښتنو خبره یا قدم بڑھائے ہم آپ کے ساتھ ہیں. مونږ له هم الله اجر راکړي. نو مونږ دې ټولو ته وایو چې چا په سپریم کورټ کې اول هغه میدان کې حاضري کړې نه او جج صاحب ته حق ورښکاره کړ او جج صاحب فیصله وکړه، نو دې ټول چې څومره اکابرو سرخیل مولانا فضل الرحمن الحمدللہ، نو مونږ هغه ته وایو چې مولانا صاحب ختم نبوت کے میدان میں اور بھی قدم بڑھاؤ، ہم اور یہ سارے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دا یو خبر اخیری کې دا یو رساله ده لولاک د ملتان نه شایع کېږي مجلس تحفظ ختم نبوت. ټول دوستان چې څومره دي هغوی له پکار دي چې دا رساله ځان سره وساتي، بلکې دا ځان له جاري کې دا ځان سره جاري کې هر یو ملګري او دلته سټال لګېدلی دی د هغې نه والی دې کې د ختم نبوت د عقیدې مضامین دي او ډېرې ښکلې خبرې دي. تاسو وګورئ خوند به درله درکړي پوه به شئ. او بل دوه په 7 ستمبر ما نه دا خبره هېره شوې وه، هغه په لاهور کې یوم الفتح ورته وایي که ګولډن جوبلي ورته وایي، یو د ټول پاکستان په سطح عظیم الشان کانفرنس دی. انشاءالله ټول به که خیري په هغه کانفرنس شرکت کوو. ها انشاءالله الله مو خوشحاله کا، اللہ مو دا ختم نبوت پا عقیدہ جند و مرگ نصیب کا او اللہ دا رسول اللہ مبارک دا حوض کوثر غاڑا نصیب کا او دا من دا وطن او دا نور علاقه دا خدای پاک دا دا باطل و عقیدون آمن کیو ساتی او بیاد دا خپل رونو تا خراج تحسین پیش کم اللہ دا خیر او برکت عافیت نصیب کی. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد والی و صحبه اللہ د اجتماع قبول کړي. الله چې چا پکې تقریرونه پر چا واورېدل ټولو له خیر او برکتونه ورکړي. دعا وکړئ زموږ د ښکلي ملک پاکستان ته الله زموږ د دې ملک حفاظت وکړي، دا ملک هم د قرآن په سنت په رڼا مو روښانه کړي، دا ختم نبوت عقیده د هر انسان او د هر مسلمان زړه ته نور هم کوزه کړي. چې څوک د دې عقیدې خلاف کوي الله هدایت ور نصیب کړي، هدایت قسمت کې نی په خپل قهر برباد کړي. د دې ټول علاقې دارونه چې دارال الفشوق د اجتماع کې شرکت وکړو، چا انتقاد او چا منډې وانه د دواړو جهانو خیرونه او برکات ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین.